د قیامت حتمی او یقیني او صحیح علم دا په هغه 5 شیانو کې ده چې ما سوا له الله نه بل هیچا ته د هغو علم نشته. بیا ثم قرأ بیا د الله پیغمبر دا آیت تلاوت که ان الله عنده علم الساعه. دلته الله 5 شیان یاد کړي. دی الله سره د قیامت علم د چې قیامت به کله راځي. دویم وینزل الغیث باران به کله وریږي. د دې علم له الله سره ده. او دا شانته دریم ويعلم ما في الارحام چې په رحمونو کې به د مور څه شی وي، د مور په خټه کې به څه شی وي، د دې علم له الله سره ده. وماذا تکسب نفس او سبا وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. او په دې باندې هیڅوک هم نه پوهېږي چې سبا به زه کوم کارونه کوم، ژوندی به یم که مړ به یم. وما تدري نفس بأي ارض تموت. او هیڅ چاته په دې دنیا کې معلومات نشته چې په کومه ځمکه باندې به زه مړ کېږم. دا 5 داسې شیان دي چې د دې علم له الله رب العزت سره ده. ما سوا د الله نه نبي ته معلومات شته، نه فرشتې ته معلومات شته، نه انسان ته معلومات شته. هیڅ چاته هم د دې معلومات نه کېږي. به هر حال خبره مې دا کوله چې الله رب العزت د قیامت علم د موږ او تاسې نه پټ کړی. په دې کې د الله خپل حکمت ده. نبي علیه الصلاة والسلام ته هم دا نه ده معلوم. خو دومره خبره ده البته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی د قیامت ته راتللو نه مخکې د واقعاتو د حالاتو علامات هغه ورته ښودلي دي چې د قیامت نه مخکې به څه کېږي، کومې نښې به وي، کوم حوادث به وي، کوم واقعات به وي، کوم حالات به وي. د دې نه الله تعالی بیا د موږ او د تاسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړی او د ده په واسطې سره ما او تاسو هم دا رارسېدلي دي. او دې کې یو حکمت ده. حکمت دا ده چې کله د احوال او د واقعات او حوادث سړی واوري د قیامت چې داسې نښې به راځي، نو بیا به د انسان او د بنده د آخرت طرف ته فکر شي، بیا به دی ګناهونه نه کوي. نو دې کې ګټه دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام په خپل امت باندې خو ډېر مشفق و، ډېر شفقت و. هغه خپل امت ته د واقعات او د حالات دا ټول بیانوي د دې په خاطر چې د ما امتي سره د آخرت فکر پیدا شي او له ګناهونو نه ځان وساتي او د دواړو جهانونو که دنیا ده او که آخرت ته د هغه صلاح او فلاح په نصیب شي، کامیابي په نصیب شي. د دې په خاطر باندې نبي علیه الصلاة والسلام ته دا احوال ویل سوي دي. خو بیا د قیامت علامات او د قیامت احوال دا په قرآن عظیم الشان کې هم شته دی، خو اجمالي. خو د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې تفصیلي ذکر دي. قرآن عظیم الشان کې اجمالي اشاره ورته سوې، لکه یو آیت کې راځي فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. دا مشرکان په دې انتظار باندې ناست چې قیامت ورته راشي اچانک. الله وایي فقد جاء اشراطها. قیامت خو که نه راغلی خو علامې خو راغلی دي. دلته د قرآن عظیم الشان آیت ته ده، نو په قرآن عظیم الشان کې تذکره اجمالي سته او د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې تفصیلي ذکر ده. لکه څنګه چې مخکې یو حدیث ما بیان کړ، حضرت حذیفه رضی الله عنه حدیث ده. د مبارک فرمای یو وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د موږ تر مابین اوچت سو. بیا د قیامت نه د راتللو نه مخکې څومره واقعات چې کېږي، څومره حوادث چې کېږي، دا ټول یې موږ ته بیان کړه مکمل. اوږده خطبه یې وویله، اوږد نصیحت یې وکړه. حفظه من حفظه ونسیه من نسیه. چا چې یادول یاد یې کړه او چا چې یېرول یېرې کړه. بیا دی مبارک وایي قد علمه اصحابي هؤلاء. دغه د ما د ملګرو وسم یاد دي. بیا دی وایي هغه پیشنګویانې چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلې وي او له ما نه یېرې سوي وي، اوس وایي چې زه یو شی ووینم بېرته وایي رایادې شي، چې یو شی ووینم بېرته هغه رایاده شي چې وهو دا خو نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته مخکې د دې په باره کې خبره کړې وه. وایي داسې رایاده شي لکه څنګه یو سړی بل سړی وویني، صرف ملاقات ورسره وکړي، بیا له ده نه غایب شي، ډېر عمر هغه نه مسافري، خو بېرته چې کله راشي، کله چې ورته وګوري بیا یې پېژني. خو چې کله د ده نه غایب شوی د ده نه بیا درک نه لګېږي، نه یې پېژني، خو چې ورسره مخامخ شي بیا یې پېژني. نو هغه پیشنګویانې چې له ما نه هېرې سوي وي، اوس هم چې کله داسې پیشنګویانې واقع شي نو ما ته بېرته رایادې شي چې وګوره نبي علیه الصلاة والسلام خو موږ نه مخکې دا خبره کړې وه. دا شانته یو بل روایت کې راځي عمر بن اخطب، دا یو صحابي ده، په 14 غزواتو کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره شریک و. نبي علیه الصلاة والسلام ده ته دعا کړې وه خدای دې ښایسته مخ درکړي،
همدا وجه وه چې د 100 کالو نه د ده عمر وای ډېر و خو داسې ښایسته مخ خدای پاک ورکړی و دا مخ به یې وای داسې ځلېده لکه ګلګلاب داسې تازه به ښکاره کېده د نبي علیه السلام د دعا برکت دا صحابي وایي و یو وخت کې نبي علیه السلام د سحر جمع موږ ته راکړه بیا منبر ته وخوت تقریر شروع که تر ماسپښینه پورې بیا کته راکته سو ماسپښین جمع یې راکړه بیا بیرته اوچت سو منبر ته بیا یې شروع وکړه په واز او نصیحت تر مازدیګره پورې مازدیګر بیا د منبر نه راکته سو بیا موږ ته مونځ راکړه بیا منبر ته وخوت بیا شروع وکړه تر لمر لوېدو پورې تر غروبه پورې مسلسل یوه ورځ موږ ته غږېده او په دې کې موږ ته څه بیان کړي فاخبرنا بما هو کائن الى یوم القیامه موږ ته خبر راکړه د هغه ټولو شیانو د قیامت تر ورځې پورې څومره شیان چې واقع کېږي دا ټول یې موږ ته بیان کړه فاعلمنا احفظنا خو په موږ کې چې د چا حافظه ښه وه هغو دا ټول یاد کړه او د چا حافظه چې کمزورې وه د هغو به یو څه یاد یو څه به یې نه یاد دې روایت کې نبي علیه السلام نه دا ذکر دی چې وګوره دې روایت نه دا معلومه سوه چې په احادیثو کې د دغه قیامت علامات تفصیلي ذکر دي دا خو د قیامت د علاماتو په باره کې خبره سوه خو دلته دوه شیه باید موږ او تاسې یاد یو دا چې علما لیکي نبی علیه السلام کومې پیشنګویانې چې کړي د قیامت په باره کې هغه د نبی علیه السلام معجزې وي هغه ته معجزه د رسول الله ویل کېږي او دویمه خبره نبی علیه السلام کومې پیشنګویانې چې کړي د قیامت ته راتګ نه مخکې هغه که د اشخاصو سره تعلق لري هغه که د قریو د کلو سره تعلق لري هغه که د غیر مرئیه شیانو سره تعلق لري دا ټول چې دي په دې کې به تل خپل ځانه تاویل نه کوي دا به په خپله معنا باندې حمل کوي هلته خپله معنا مراد وي مثلا د اشخاصو په باره کې امام مهدي یاد کړی دجال یاد کړی نو دې کې به ته تاویل نه کوي بعضې خلک تاویل کې کوي چې د دې نه مراد قوم ده د دې نه مراد طاقت ده یا د دې نه مراد بعضې لکه نن سبا وایي چې د امریکا او اسرائیل همدغه دجال ده تاویل ماویل به نه کوي بلکې دا یو شخص ته لکه څنګه چې رسول الله ذکر کړی دا شانته امام مهدي م راواخله دا شانته د بعضې ښارونو په باره کې نبي علیه السلام ویلي همغه ښار مراد وي لکه فرمایلي دي چې د مال وفات نه وروسته د اسلام لښکر چې د قسطنطنیې طرف ته لاړ چې هغه به ټول جنتیان وي نو دلته مراد همدغه د قسطنطنیې ښار ده یا فرمایلي چې مکه و مدینه دې ته دجال نشي ننوتلی نور هر ځای ته به ځي خو دې ته نشي ننوتلی مراد همدغه مکه و مدینه ده نو تاویلات به نه پکې کوي همغه معنا به اخلي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاته ذکر کړی او بیان کړې ده اوس د دې نه وروسته دا خبره په قرآن عظیم الشان کې او په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څومره علامات د قیامت چې ذکر سوي هغه 3 قسمه لري یو ته ویل کېږي علامات بعیده علامات صغرا مرتوایي دا هغه علامات او نښې دي چې دا واقع سوي هم دي ختم سوي هم دي تر اوسه پورې واقع سوي هم دي د دنیا کې او ختمې سوي هم دي دې ته علامات بعیده وایي بعیده ځکه ورته وایي چې د دغه علاماتو فاصله د قیامت په نسبت سره ډیره ده ډیر پخوا واقع سوي دي ځکه دې ته وایي علامات بعیده لکه د نبي علیه السلام مبعوث کېدل د نبي علیه السلام وفات دا شانته سپوږمۍ 2 ټوټې کېدل د دې نه اخواته جنگ صفین او جمل د صحابو تر مابین څه مشکلات جنګونه راغلي او هغه واقع کېدل دا ټول راغلي دي تیر سوي دي دې ته ویل کېږي علامات بعیده دویم قسم علامات متوسطه دي د قیامت په علاماتو کې متوسطه علامات هغه ته ویل کېږي چې اوس هم روان دي ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي انتها ته به هغه وخت کې رسېږي چې کله علامات قریبه شروع سي تر هغه وخته پورې دوی روانې مسلسل لکه د فتنو ښکاره کېدل اوس هم فتنې ښکارېږي موږ تاسې وینو فی الحال کې واقع یو ظهور الفتن یا لکه څنګه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې داسې زمانه به په خلکو راورسېږي چې دی به په دین باندې عمل چې کوي دومره به سخت وي لکه په لاس کې چې سکروټه نیسي داسې وخت به راورسېږي یا لکه یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا په اعتبار سره به هوښیار سړی هغه څوک وي چې خپل هم کمینه وي او پلار هم کمینه وي یعنی نه خپل سړی وي نه پلار سړی وي بیکاره نسب درلودونکی خو چونکې دنیا او پیسې لري خلک به دې ته هوښیار وایي دا علامات دا پیشنګویانې مخکې نبي علیه السلام کړي دې ته ویل کېږي علامات متوسطه او دریم قسم علامات قریبه دي علامات قریبه هغه نښو ته ویل کېږي د قیامت چې
چې کله قیامت ته بالکل وخت نږدې شي یو د بل پسې به راځي او کله چې دغه علامات قریبه واقع سول هغه نه وروسته فورا قیامت بیا راځي. مثلا د امام مهدي صاحب راوتل، یا مثلا د دجال راوتل، د حضرت عیسی علیه السلام نزول، د اسمان نه راکته کېدل، د یاجوج خروج مروج یاجوج او ماجوج دا راوځي، د دې نه اخواته د دابة الارض راوتل. د ټولو باندې انشاءالله زه بیا تفصیلي خبره درته کوم چې دا څه ته وایي. دا شانته د یمن له طرفه به یو اور رواني، د مغرب له طرفه خلک به ټول راجمع کوي د حشر میدان ته. لمر به د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راوخیږي. دا هغه قریب علامات دي چې د دې نه وروسته بیا نو قیامت راځي، اچانک به بیا قیامت وي. نو دا د قیامت علامات چې دي دا درې قسمه سول، یو علامات بعیده، بل متوسطه، بل قریبه. په نن بیان او تقریر کې زه صرف دا یو قسم درته بیانوم، علامات بعیده، یعنی هغه علامات د قیامت چې هغه واقع سوي هم دي او ختم سوي هم دي. دا تقریبا 8 یا 9 دانې نښې دي چې تر اوسه پورې ختمې سوي هم دي، راغلي هم دي. په دغه علامات بعیده کې اولنۍ علامه هغه د نبي علیه السلام بعثت ته. زموږ وجه تاسې پیغمبر چې کله خدای پاک راولېږه مبعوث یې که دا خپله د قیامت علامه ده. دلیل حضرت انس بن مالک فرمایي رضی الله عنه، و نبی علیه السلام فرمایل بعثت انا والساعة كهاتین. دا ګوتې مبارکې داسې ونیولې، وایي زه او قیامت دا دواړه یو ځای داسې مبعوث سوي یو، لکه څنګه دا دماغ دواړه ګوتې چې نږدې دي، دماغ د قیامت تر مابین دومره نږدې فاصله ده. نو دا دلیل ده په دې باندې چې هغه علامات چې کوم واقع سوي او ختم سوي په هغو کې یوه علامه چې ده هغه د نبي علیه السلام مبعوث کېدل دي، چې نبي علیه السلام خدای پاک مبعوث که پیغمبري. او په دې کې دې ته هم اشاره ده، ختم نبوت ته هم اشاره ده په دې حدیث کې، یعنی لمانه وروسته به بیا نبوت نه وي، لمانه وروسته به بیا قیامت وي. اخري نبي چې یم هغه بیا زه یم. ځکه فرمایي بعثت انا والساعة كهاتین. دا په علامات بعیده کې یوه علامه ده، اولنۍ علامه. دویمه علامه چې د قیامت په علامو کې علامه ده او واقع سوې ده، ختمه سوې ده، هغه شق القمر ده، د سپوږمۍ 2 ټوټې کېدل. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې بسته صورت د قمر په نامو باندې را نازل کړی. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې سو. مطلب دا چې دا سپوږمۍ 2 ټکړې شوه، دا د نبي علیه السلام معجزه وه. نو دا علامه د دې ده چې قیامت نږدې سو. الله تعالی وایي د دې پس منظر دا ده، واقعه دا ده چې په 14مه شپه باندې نبي علیه السلام په مینا کې و. مشرکانو د ده نه مطالبه وکړه، وایي که رښتیا پیغمبر خو یو معجزه موږ ته راوښیه. نبي علیه السلام دعا وکړه، یا الله یوه عجیبه معجزه موږ ته وښیه چې دا مشرکان ایمان راوړي. په دې وخت کې دا سپوږمۍ 2 ټوټې سوه او دا غره باندې یوه ټوټه یې د مشرق طرف ته وه، بله ټوټه یې د مغرب طرف ته وه. خلکو د دې په منځ کې هغه د حرا غره مولیده. دا د نبي علیه السلام معجزه وه، د قیامت علامه ده. دا هم حضرت انس فرمای ان اهل مکه سألوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یریهم آیة. د مکې خلکو پوښتنه وکړه د نبي علیه السلام نه چې یوه معجزه خو موږ ته راوښیه. فاراهم القمر شقتین. نو نبي علیه السلام دوی ته سپوږمۍ ورښوده چې 2 ټوټې سوې وه. حتی رأوا حراء بینهما، تر دې پورې چې د دې دواړو ټوټو تر مابین خلکو د حرا غره ولیده. مشرکانو چې کله دا حالت ولید ټول حیران سول، انکار خو یې نه سوی کولی، خو بس ضد ونیول، عناد نیولي ول. بیا یې څه وویل؟ وایي هذا سحر مستمر. دا خو وایي جادو د نبي علیه السلام سحر وکړه، پخوا یې هم کاوه، اوس یې داسې وکړه. او حالان کې دا جادو مادو نه و. وروسته کله چې د مکې نه د باندې خلک چې مسافر به راتلل، هغو به هم دا واقعه بیانوله چې موږ هم په سترګو باندې ولیده چې سپوږمۍ 2 ټوټې سوه. نو دا سحر مهر نه و. نو په هغه علامات بعیده کې چې واقع سوې او ختمه سوې ده، یوه علامه هغه شق القمر ده. د دې نه اخواته مخکې ځو. بله علامه هغه د نبي علیه السلام مرګ ده، وفات ده. د الله رسول چې د دې دنیا نه رخصت واخیسته، دا هم د قیامت په علامات بعیده کې یو علامه ده. دلیل په دې باندې دا د حضرت عوف بن مالک صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای
په غزوه تبوک کې نبی علیه الصلاة والسلام ته زه ورغلم، د پوستکي نه جوړه سوې خیمه کې تشریف فرماو، ناستو. وایي ما ته یې راته وویل چې ای عوفه اعدد ستا بین یدی الساعه، د قیامت ته راتګ نه مخکې شپږ شیان شمار کا، یعنی شپږ شیان یاد وساته دا به راځي. بیا دا شپږ شیان نبی علیه الصلاة والسلام ترتیبوار ورته ذکر کړي. اول شی چې ورته یاد کړی ده موتی، دما مرګ. د نبی علیه الصلاة والسلام وفات هم د قیامت په علامات بعیده کې یوه علامه ده. وجه دا ده چې د الله پیغمبر تر څو په دې ځمکه باندې چې و قیامت نه راته، اوس چې کله د الله پیغمبر رخصت واخیسته بیا د دنیا به هم ختمیږي، کائنات به هم ختمیږي، هر څه به بیا ځي. دویم شی چې ورته یاد کړی ثم فتح بیت المقدس، دویم نمبر کې بیت المقدس به فتح کیږي. دا دویمه نښه وه، پیشنګویي و نبي علیه الصلاة والسلام چې دې صحابي ته وښودله، او دا واقعه هم سوې ده. د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په لاسونو باندې خدای پاک بیت المقدس فتح کړ، خو په ذریعې د صلح سره، په ذریعې د جنگ نه. په 14 کال د هجرت دا بیت المقدس د عیسایانو په لاس کې و. یغو د مسلمانانو سره دا خبره ومنله، وایي موږ صلح د سره کوو، بیت المقدس تاسو ته درکوو، خو په دې شرط باندې چې عمر صاحب په خپله راځي، خط په دی لیکي. عمر رضی الله عنه چې خبر سو، حضرت علي صاحب په مدینه منوره کې نایب وټاکه او خپله دی ورغی. 14 کال د هجرت و، هلته یې د دوی سره امضا وکړه او بیت المقدس د حضرت عمر رضی الله عنه په لاس باندې خدای پاک فتح کړ. بیت المقدس دا د فلسطین یو ښار ده، دا هغه ځای ده چې د مسلمانانو، د یهودو، د نصاراو په دنیا کې دا درې لوی قومونه دي، د دې دریو په نسبت باندې پاکیزه مقام ده، پاک ځای ده. او دا هغه ځای ده چې موږ د تاسې اوله قبله م هم دالته د مسجد اقصا مدینې منورې ته کله چې صحابه و هجرت وکړه 14 یا 18 میاشتې، د کعبې په ځای باندې حکم دا و چې تاسې بیت المقدس ته مخ کوئ، د اقصا طرف ته به مسلمانانو لمونځ کاوه. بیت المقدس د مکې مکرمې نه تقریبا 1400 کیلومتره فاصله باندې واقع ده. بیا دا بیت المقدس تر 500 کالو پورې د مسلمانانو په قبضه کې و، د حضرت عمر رضی الله عنه د فتح نه وروسته. خو 500 کاله وروسته مسلمانان چې کله کمزوري سول، خپل منځ کې اختلافات د دوی شروع سول او د دیني احکامو نه یې شا واړوله، غفلت سو، نو لکه څنګه نور اسلامي مملکتونو کې د دوی گرفت کمزوری سو، بیت المقدس هم د دوی د لاس نه ووت. بیرته په بیت المقدس باندې د روم عیسایانو حمله وکړه، د دوی لاس ته ورغی. بیا لږ وخت د دوی په لاس کې بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د یو لوی فاتح تیر سوی، د بیا بیرته په دې باندې حمله وکړه او د لاس ته راوړ. بیا دویم ځل چې فتح کړی سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب فتح کړی. بیا له هغه نه وروسته څوکه بیا د مسلمانانو د لاس نه ووت، بیرته یهودو ته لاس ته ورغی. تر اوسه پورې د یهودو په لاس کې ده. مسلمانان په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي. تر اوسه پورې دوی کامیابه سوي نه دي چې دا بیت المقدس دوی فتح کی. یو عالم فرمایي ډېره عجیبه خبره کوي، وایي فتحها عمر وحررها صلاح الدین فمن لها اليوم. فتح خو حضرت عمر صاحب که، آزاد خو صلاح الدین کو، فمن لها اليوم. نن به د دې لپاره څوک راوچتېږي، هغه به څوک چې نن د دې غم وخوري. په هر حال د بیت المقدس په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام مخکې پیشنګویي کړې وه، ثم فتح بیت المقدس، چې بیا به بیت المقدس فتح کېږي د ما له مرګ نه وروسته. دا واقعا هم تېره سوې، نو ځکه دا په علامات بعیده کې راځي. د دې نه وروسته دریم شی نبي علیه الصلاة والسلام ورته یاد کړ دې صحابي ته، ثم موتان، بیا به یو عام وبا خپریږي. موتان عامي وبا ته وایي، مرض ته وایي. دا به په تاسې کې خلک داسې اخلي، یأخذ فیکم کقعاس الغنم، لکه څنګه چې په رمه باندې یو قسم مرض ده چې هغه ته وبا ویل کېږي، هغه چې ولګېږي لکه څنګه هغه چې اخلي داسې به تاسې هم اخلي. داسې یو عام مرض به در باندې راځي. دا هم د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې راغلی، دا هم واقع سوی او تیر سوی. په 13 کال د هجري عمر رضی الله عنه خپل لښکر د بیت المقدس سره نږدې د عمواس په علاقه کې اچولی و. د دوی دا لښکرګاه و، پوجان پکې پراته و، اسلامي لښکر.
په دې وخت کې دا مرض خپور شو، د عمواس په نامه باندې یو مرض و. په 3 ورځو کې 80,000 مسلمانان شهیدان کړه. 80,000 مسلمانان. په دې کې صحابه هم ول. یو د 10 مبشرون یو صحابي هم په دې کې ستا، حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. دا هم په همدغه طاعون عمواس یا وبای عمواس کې شهید شوی. نو دریم شی نبی علیه الصلاة والسلام ورته یاد که، اول وای د ما مرګ، دویم د بیت المقدس فتح کېدل، او دریم عام وبا راتلل. څلورم شی ورته ښیي ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل الرجل ساخطا. بیا به مال ډیر زیات سي، مسلمانانو ته به فتح ډیرې نصیب سي، او دومره مال به وي چې یو سړي ته 100 دیناره ورکوي بیا به هم دی په بد نظر ورته ګوري، هغه 100 دینار به هم درته هېڅ ښکارېږي. دا پیشنګویي هم واقع سوې. دا د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت، د عثمان رضی الله عنه دور خلافت چې راورسېد، د مسلمانانو په لاس باندې خدای پاک 2 لوی سلطنتونه، سوپر طاقتونه چې هغه وخت کې یو روم و یو فارس دا فتح سو، او بیا ډیر مال مسلمانانو ته په لاس ورغی. دا د حضرت عثمان رضی الله عنه دور خلافت ته اشاره وه. یو حدیث کې داسې راځي یأتي علیکم زمان یمشي الرجل بصدقته فلا یجد من یقبلها. داسې زمانه به په تاسې راورسېږي، یو سړی به زکات وړي دي باندې، دومره څوک به نه پیدا کوي چې خلکو ته به یې ورکړي، ټول به وباداني. دا زمانه هم د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وخت و. په هغه وخت کې دومره مال د مسلمانانو سره و، دومره مسلمانان آباد و چې دومره څوک نه پیدا کېده چې هغه فرضي زکات خلک ورکړي. نو دا هغه پیشنګویي وه د قیامت په علامات بعیده کې یوه علامه وه چې دا هم تېره سوې. 5مه علامه چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته ذکر کوي ثم فتنة، بیا به یوه فتنه راسي لا یبقى بیت من العرب الا دخلته. په عربو کې به یو کور هم پاته نه وي مګر دا فتنه به وداخلیږي. د دې فتنې نه څه مراد؟ علما لیکي، محدثین لیکي، د دې نه یا مراد د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت، یا د دې نه مراد د صحابو تر مابین مشاجرت د جنگ صفین او جنگ جمل په شکل، یا د دې نه مراد د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروسته هر قسم فتنه. خو کله هم چې د فتوحاتو دور وي یاد وساتي، هغه دور کې فتنې بیا ډېرې زیاتې راخپرېږي. د حضرت عثمان رضی الله عنه دور هم داسې و، اول 6 کاله یې ډېر ښه ول، خلک ډېر پکې خوشحاله ول، فتنې نه وې. خو 6 کاله وروسته بیا فتنې شروع شوې. وجه یې دا وه چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر نرم مزاجه و، په دې حکومتي چوکیو باندې خپل دوستان خپل خپلوان کېنولي وو، خو د صلاحیت په بنیاد صلاحیت یې درلود. خلک راوچت سول، اعتراض یې شروع کړ په ده باندې. نو دا اعتراض ورځ په ورځ اضافه کېده، د ده په خلاف خلک راوچتېدل. حتی د صنعای یمن نه طرف نه یو کټر یهودي م راغی مدینې منورې ته، هغه مقصد هم دا و چې راځه همدا وخت د مسلمانانو تر مابین نفاق خپراو، فساد خپراو، د حضرت عثمان په خلاف خلک راوچتول، د حضرت عثمان او د ده د ګورنرانو په خلاف باندې به سازشونه جوړول، بدګمانیانې په مسلمانانو کې اچولې. په مدینه منوره کې دا یهودي کامیابه نه سو، د دې جنلاړ بصرې ته هلته هم کامیابه نه سو، کوفې ته، دمشق ته، حتی مصر ته راغی. په مصر کې بیا دی کامیابه سو. مصر کې بیا یو څه کسان د ځان سره پیدا کړه، همغه وجه وه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلاف باندې بسته یوه ډله جوړه سوه چې دی به موږ قتل کوو، دی به شهیدوو. بیا دوی مدینې منورې ته ټول راغله. کله چې راغله مدینې منورې ته، نو د حضرت عثمان نه دوی یوه مطالبه وکړه، وایي د مصر ګورنر هغه به بدلوې، محمد ابن ابي بکر دا به ګورنر ټاکي، دا به والي ټاکي. حضرت عثمان صاحب سره ومنله، وایي دا سمه ده. خو دلته هغه وخت کې مروان ابن الحکم کار خراب کړ، یو پټ یو خط ولیکه د مصر ګورنر ته، په خط کې لیکلي وو وایي که محمد ابن ابي بکر درغی قتل یې کړه، او حالان کې په دې خط باندې د عثمان صاحب مهر و، دا اسم د عثمان و، په دې اس باندې چا چې خط وړی و کوم غلام هغه هم د حضرت عثمان و. خو هلته لا نه ورسېدلی دا غلام چې محمد ابن ابي بکر دا غلام ونیو، چې خط یې خلاص کړو. هغه حیران سو چې یو طرف ته ما ګورنر ټاکي، بل طرف ته حکم کوي چې قتل یې کړه. نو ډېر غوسه سو. بیا د عبدالله ابن سبا د ملګرو سره بیرته مدینې ته راغی. حضرت عثمان صاحب ته ورته وویل چې دا خط دا اس دې تا و که نه؟ وایي و. وایي دا غلام هم دې تا ده که نه؟ وایي و دا هم دې ما ده. وایي دا مهر چې په دې خط لګېدلی دا دې تا ده؟ وایي و دا هم دې ما ده. خو البته حضرت عثمان صاحب ورته ویل چې دا خط دې ما نه ده، دا تاسې وګورئ دا د ما خط نشي کېدلی. دوی چې تلاش وکړه هغه د مروان ابن الحکم خط راوښود.
بیا د دوی نه د عبدالله ابن سبا ملګرو د حضرت عثمان صاحب نه مطالبه وکړه و یا خو به مروان موږ ته په لاس راکوې یا به خپل ځان معزوله کوې خلافت به پرېږدې. حضرت عثمان صاحب دواړه کارونه ونه کړل، نه مروان په لاس ورکه او نه خپل ځان معزوله که. ځکه مخکې نه نبي علیه الصلاة والسلام ده ته یوه خبره کړې وه، د ده په دې غوږ کې کلکه په یاد وه. نبي علیه الصلاة والسلام یو وخت کې ورته وایي یا عثمان انه لعل الله ان یقمسک قمیصا، یو وخت به الله تعالی تا ته د خلافت قمیص در واغونځي، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، خو که چېرته خلکو اراده کوله چې بیرته یې درنه وباسي ګوره ویې نه باسي. دلته د دې په خلاف باندې دوی راوچت سوي وو. هغه د نبي علیه الصلاة والسلام خبره په دماغ کې ناسته ورسره ویې نه منله. همدا وجه سوه چې د ده په خلاف باندې دوی ټول راوچت سول او مدینه منوره یې محاصره کړه. حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه وخت کې کوم نږدې ملګري سول هغو حضرت عثمان صاحب ته ورته ویل چې موږ ته اجازه راکړه دا باغیانو په خلاف موږ راوچتېږو جنګ ورسره کوو. خو حضرت عثمان رضی الله عنه اجازه ورنه کړه. هغه وخت کې عام مسلمانان د حج وخت و، حج ته تللي وو او اسلامي لښکر په سرحداتو باندې پراته ول، نو څوک ونه په مدینه منوره کې 40 ورځې مسلسل د حضرت عثمان رضی الله عنه کور دوی محاصره کړی و او بیا حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت ورساو. 15 کال د هجرت و ده. نو دغه فتنې نه مراد همدغه فتنه ده. د دې نه وروسته بیا د صحابهو تر مابین اجتهادي اختلاف پیدا سو د حضرت عثمان د قاتلینو د قصاص په باره کې چې آیا د دې قاتلین به قصاص کېږي که نه. همدا وجه وه چې بیا جنګ جمل هم مخې ته راغی، جنګ صفین هم مخې ته راغی. دې ته ویل کېږي مشاجرات صحابه. د دې په باره کې زموږ د دیوبند علما وایي توقف به کوې، دې کې به ته هېڅ هم نه وایې. تانوي صاحب یو ډېر عجیبه مثال ورکوي، وایي دا داسې مثال لري لکه د یو بادشاه په محل کې د شهزادګانو جنګ سي، نو دغه کوم نوکران سي دغه به کار نه ورلري، که هغه یې مخې ته ورغلو خو د هغو سر ټیکټ کېږي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام شهزادګان دي د صحابه. نو د دوی تر مابین کوم مشاجرات چې راغلی په دې کې جماع د تا هېڅ کار نشته. دا جماع د تا موقف ته زموږ علما همداسې وایي. به هر حال بله فتنه یې همدا ورته یاد کړه چې بیا به داسې فتنه راځي چې د عربو هر کور ته به داخلېږي. نو علما وایي چې د دې نه مراد د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت و. د دې نه وروسته بیا یو بل شی هم ورته یاد کړه، ثم هدنة یکون بینکم و بین بني الاصفر، بیا به یو صلح دي تاسې او د رومیانو تر مابین وي. بني الاصفر نه مراد رومیان دي. فیغدرون، خو دوی به غدر کوي. فیأتونکم، بیا به دوی په تاسې حمله کوي. اتیا بیرغونه به د دوی سره وي او د هر بیرغ نه به لاندې 12,000 کسان وي چې دا تقریبا 9,000 کسان راځي. دا تر اوسه نه ده واقع سوی. دا د امام مهدي د ظهور نه وروسته به دا بیا واقع کېږي. رومیان به بیا غدر کوي او مسلمانان به جنګ سره کوي. به هر حال 5 فتنې دلته سوي او یو فتنه علامې او یو علامه د نبي علیه الصلاة والسلام بعثت، یو علامه شق القمر دی 8 و او د دې نه ما سوا نور علامات بعیده هم سته. مثلا تاتاري فتنه دې باره کې نبي علیه الصلاة والسلام مخکې پیشنګویي کړې وه. د حضرت ابو هریره حدیث ته لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، تر هغه وخته پورې به قیامت نه واقع کېږي چې تاسې جنګ وکړي د داسې قوم سره چې د هغو پایزار له ویښتانو نه جوړ سوي وي. وحتى تقاتلوا الترک، او تر هغه وخته پورې به قیامت نه واقع کېږي چې تاسې د ترکیانو سره وجنګېږي، د هغو سره قتال وکړي. د دوی شکل به څنګه وي، نښې به یې څنګه وي. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صغار الاعین، سترګې به یې وړې وړې وي. حمر الوجه، مخونه به یې سره وي. او زلف الانوف، او پزې به یې چیتې وي. د نبي علیه الصلاة والسلام پیشنګویي کړې کأن وجوههم المجان المطرقه، د دوی دا مخونه به داسې وي لکه ډال هغه ته ویل کېږي چې د تورې د وار نه سړی ځان ساتي، خو هغو ته چې پوستکی وراغوستل سوی وي داسې ګرد مخونه به وي او داسې غوښه به پکې زیاته وي، کلکه غوښه به وي. دا علامه هم واقع سوی. دا د تاتاري فتنه دې ته ویل کېږي. مفتي رفیع صاحب هغه وایي چې د دې نه مراد تاتاري فتنه ده او دا په 650 هجري کې واقع سوی. د ترک له طرفه د مسلمانانو په خلاف باندې دوی راوچت سول. کله چې د بنو عباس اخیرنی خلیفه مستعصم بالله دوی قتل کنو بغداد د دوی لاس ته ورغی. بیا دا فتنه په هغه وخت کې واقع سوی. او د دې نه وروسته یوه بله فتنه په دغه یوه بله علامه په علامات بعیده کې اخیرنی علامه هغه به د حجاز له طرفه یو راوځي. دا هم د حضرت ابو هریره نه رانقل دي. حضرت ابو هریره سے فرمائی لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، قیامت به تر هغه وخته پورې رانسي تر څو پورې چې د حجاز د ځمکې له طرف نه اور نه یې راوتلی. دا به څنګه اوري؟ داسې اور به چې په بصرا ښار کې به د دې رڼاوې ښکارېږي
هلته چې کوم اوښان ولاړي د هغو په سټونو باندې به د دې اور رڼا پرته وي، دومره عظیم اور به وي. دا اور هم واقع سوی د دغه تاتاري فتنې نه 2 کاله مخکې 654 کال هجري کې امام قرطبي صاحب په دې باندې ښه تفصیل کړی. هغه وایي د مدینې منورې نه د باندې مشرق طرف ته کوم ځای کې چې قریظه ول، دلته وایي په 654 هجري کې په 3 تاریخ د جمادی الثاني، دا اوس جمادی الثاني میاشت روانه ده، نو د دې اور شروع اول وایي په زلزلې سره وسوه. د پنجشنبې شپه وه، د ماخوستن نه وروسته وایي زلزله شروع شوه. ان د جمعې تر څاښته پورې دا زلزله مسلسله روانه وه، داسې زلزله راغله. بیا له دې نه وروسته دا اور ولګېد. دا ډېر عظیم اور و، داسې اور لکه بسته ښار او داسې جوش به یې واهه لکه سمندر. او عجیب خاصیت یې دا درلود چې غر یې ویلې کاوه، تیږه یې ویلې کوله، خو ونې منو ته یې غرض نه کاوه، په هغو باندې هېڅ اثر نه و. دا په هغه زمانه کې دا اور هم راغلی. بیا دا اور مسلسل روانو 52 ورځې دا اور لګېده، په 20 د رجب باندې دا اور مړ سوی. دا عظیم الشان اور و، خو د خدای شان و چې مدینې منورې ته دینه نه ده ننوتلی. د مدینې نه د باندې څومره تیږې شوي وای ټولې یې وسوځلې، خو مدینې منورې حرم ته وایي چې کله ور داخل سو یخ سو، بس ختم. دا هم هغه پیشنګویي ده په علامات بعیده کې یوه علامه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام مخکې ما تاته ویلې وه. به هر حال د قیامت علامات ما درته ویل چې 3 قسمه لري، علامات بعیده و متوسطه و قریبه. نو نن مې هغه علامات بعیده درته بیان کړو، تقریبا 9 علامې ما وښودلې چې دا ټولې واقع سوي دي. د نبي علیه الصلاة والسلام بعثت، د شق القمر، د نبي علیه الصلاة والسلام وفات، د دې نه اخواته د طاعون راتلل، وبا راتلل، د دې نه اخواته فتنه واقع کېدل. د هغه علامات چې نبي علیه الصلاة والسلام یې مخکې پیشنګویي کړې وه او دا واقع سوي. په دې کې ما تاته درس څه ده؟ په دې کې درس ما تاته دا ده چې د یو عالم د خولې نه دا علامات واورئ، باید وایي د آخرت طرف ته ما ته فکر وکړو، د قیامت نه وډار سو. قیامت راتلونکی ده، لکه څنګه چې د قیامت علم واقع کېدل دا یقیني دي. یاد وساتئ د قیامت علامې چې دي د دې واقع کېدل دا یقیني دي. نبی علیه الصلاة والسلام کومې نښې چې ما تاته ښودلې دي په هغو به د تا داسې ایمان وي لکه څنګه دي چې د قیامت په ورځ ایمان وي، ځکه دا دواړه یقیني دي. قیامت هم یقیني راتلونکی ده او دغه نښې چې ښودلې دا هم راتلونکي دي. نو که چېرته سړی دا واوري نو د سړي آخرت طرف ته فکر کیږي او د ګناهونو نه بیا دی ځان ساتي، د دنیا کامیابي هم په نصیب کیږي او د آخرت کامیابي هم په نصیب کیږي. دا پکې مقصد ده. الله رب العزت چې موږ او تاسې ته په دې باندې د کړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، د دنیا او د آخرت د دواړو صلاح او فلاح دې الله دې موږ په نصیب وګرځوي. دعا وکړئ. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.